السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ د پنجاب چغې اورو چې نن نه زه چې په ښو بدو پوه شوم تر ننه پورې او هغه چې مشران دي د موږ نه چې پاکستان یاد شي 15 کاله وشو چې جوړ شوی دی. پاکستان د سختو مرحلو نه تېرېږي. همتا چغې وایي پاکستان د سختو مرحلو نه تېرېږي او هر یو چې په سیاست کې داخل دی سب سے پہلے پاکستان خبره کوي او چاته چې لږ شوده راڅڅېږي لږ غوړ ته نه راڅڅېږي هغوی مو وایي چې پاکستان نه مو هر څه قربان دي. سختو مرحلو نه تېرېږي او کله وی ډېر تیز روان دی ټمبم لري او داسې عسکر لري او داسې جنګیالي لري شک پکې نشته. چې یو ډریور دغه دا د لویو ټیلرو د لویو لارو ډریوران چې کلندر هم د ځان سره ساتي دوی خپه نه راځني چې دي 400 وي خو یو بار یې چولې دی په هوټل کې ډوډۍ خوړلې ده نو دغه هوټل هم ښه غوښه په خوړلې ده دغه چرسیانو دغه عادت چې غوښه وخوري بیا وروسته سم 400 ورپسې وي او یا که 400 وي بیا غوښې ته یې زړه کېږي. نو دوی چې دی په دې هوټل غوښه خوړلې رستوران کې غوښه خوړلې ده چرسیو بل سرګټی ورپسې والی دی او اخر وخت ډېر وتلی کلندر ته ویلي چې دا لارۍ ته وچلوه دا ټیلر ته ته کښېنه هغه ورته ویلي سم دی کې بنم خو ډریور ورته ویلي دي چې مخکې د دې نه چې لارۍ ته کښېنې شټرنګ ته کښېنې نو د لارۍ ډیرونه هم باید وګورې تیل او موبلاین هم باید وګورې. کلندر کوز شوی دی چې ګوري یو ټیرې پنچر دی دا لارۍ د هوټل مخې ته ولاړه ده د پارک کې بس سړي ته ویلي استاد ته ویلي چې استاد ټیر خو پنچر دی وی بدلې کړه په دې کې دا استاد لګیا دی بل سیګریټ هم والی دی وایي نو سم په دې لارۍ کې لوخړې جوړې دي دا مخکې سیټ کې چې ناست دی ټیرې بدل کړی دی نو کلندر د دې استاد په دې 400 نو داسې نشه دی او دا رښتیا هم داسې ده چې څوک چرس کړي دا بل د هغې نه زیات نشي ولې نابلده دی. ډریور ورته ویلي دي چې به زه موټر ته کښېنم زه به یو سترګه پټه کړم د سترګو په ټولو کې دی او بل هم ډک کړی دی والی دی بس دا موټر خو یې چالان کړی دی او ګیر کې نه دی اچولی او ګاز ورکوي غره غره او غره غره او غره غره او بس لګیا دي. استاد خو سم نشه دی ورده شوی دی او پنجه خوب یې کړی دی او شاګرد چې دی همدغسې دا خو نه ځمکه ګوري نه اسمان ګوري ګاز ورکوي او قرار دی چې د موټر دغه نه وباسي د لارۍ نه وباسي. یو وخت شوی دی چې بس دایم ور نشه شوی ور پروت دی دواړه اوده شوي دي چې اوده شوي دي موټر همدغسې لارۍ همدغسې سټارټ ده ډریور چې ریښ شوی کلندر ته یې څنګه چل دی کوم ځای ته ورسېدی دوی له سم نشه دي وایي استاد پوهېږم خو نه او بس دوم څه چې ګاز و چې تام نشو ورکولی ما دومره اکسلیټر ورکړی چې بیخي نه پوهېږم کومو ځایونو ته به رسېدلی یم. ډریور وایي ښه وایي چې دا خو الله چې دا بیخي داسې نابلده ځای دی کلندر ته یې ویلي کوز شه دواړه کوز شوي چې زه دا مخه هم ووینځو چې دا نشه هم کوزه شي چې کوز شوي دي چې هغه رستوران والا نه پوښتنه کړې چې دغه کوم ځای دی دا ځای کوم ځای دی هغه ورته تاسو چې سبۍ ډوډۍ خوړلې وه او پراټې مو والې وې همالته لارۍ خو هلته ویلیاړه ده په هماغه ځای کې هستې هماغه رستوران دی هماغه هوټل دی دواړه را رستانه شوي دي چې کور یې وران کړي موږ خو اوس هم په خطر کې روان یو. نو عزیزانو د پاکستان حال چې دی د کومې ورځې نه چې جوړ شوی دی تر ننه پورې پاکستان د سختو مرحلو نه تېرېږي
د سختو مرحلو نه تیریږي او د یوې نه بله مرحله سختي او د بلې نه بله مرحله سختي دا ځکه چې قضاوت په تاسو عزیزانو څوک چې زما په خبره باندې پوهېږي که ځان د دې پاکستان نه خلاص نه کړي د هر څه نه به خلاص شئ د ایمانه خو خلاص شوي یاستئ په دې چې بچو ته څه وګټو خو د دې اولادونو او د دې ځان نه به هم خلاص شئ ځانونه د قرضونو خلاص کړئ دوی لګیا دي نور قرضونه اخلي ځان ته خپله خاوره لاسته راولئ خپل اختیار لاسته راولئ خپل واک لاسته راولئ چا چې قرضې اخیستي هماغه دی لنډۍ ستاسو یې په قرضو څه تاسو ته یې څه درکړي پښتونخوا کې څه کړي دي نو هیله مند یم چې زما په دې خبرو باندې فکر وکړئ او قضاوت نور تاسو په خپله وکړئ السلام علیکم ورحمة الله